نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی درې تنه داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالی باندې د دوی سره خبرې وکي ولا یزکیهم او نه به د ګناه نه پاک. درې تنه په ورځ د قیامت داسې دي چې الله تبارک وتعالی به سره خبرې پر رحم سره نه کوي، خبرې به سره د الله په غوسه. او دویم دا چې ولا یزکیهم د ګناه نه به پاک نه کی. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کې فرمای شیخ زان بوډاک بدکار سپینګره بدکار الله دې حالت موږ ټول ته پناه راکړي. دا انسان چې د الله تبارک وتعالی په ورځ د قیامت دته د رحم په نظر باندې نه ګوري، خبرې به سره نه کوي. ځکه دا وخت هغه وخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو سپینګره لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی دې ما معاف کو ځکه د سپینو ډکو نه مال حیا راځي. زه دا نشم کولی چې د لاسونه تش دته واپس کم. دی چې څه دعا غواړي زه به یې قبلومه. نو یو په هغې کې دا دی چې عمر یې پوخ شوی دی 80 کاله دي او په دې ټایم کې هم دی بدکاري کوي. بدکاري مختلف صورتونه دي. یو خو دغه بدکاري ده الله دې موږ ټولو ساتي. دویمه بدکاري د سترګو ده. درېیمه بدکاري د غوږونو ده. پلیتې خبرې بدې خبرې دا اوري، په سترګو باندې غلط ځایونو ته ګوري. نو دا انسان د الله تبارک وتعالی ډېر زیات بدې شي او ناخوښه ده ډېر زیات دا د الله تبارک وتعالی بدې شي. ولې؟ ځکه دا هغه وخت دی که نه چې الله تبارک وتعالی فرمایي عمر خو مې له درکو، ځواني خو دې په اخوا دې خوا کې تېره کړه، اوس درته موکه ده، ږیره دې سپینه شوه، اوس خو راشه تسبیح راواله، د الله ذکر شروع کړه، پرېږده دنیا مړه. ولې؟ زامن دې را رسېدلي دي، انګین دې شته، نونه دې واده شوي دي، زما دې پوه شه، هغوی پوه شه، زامن دې پوه شه، ته راشه ځان له بستر راواله تبلیغ ته لاړ شه، ځان له ذکر و اذکار شروع کړه. دا ستا د دې وخت، دا ستا د ایرس وخت نه دی چې هلکان یو کوي او ته وایې چې نه ستا ایرس د هغوی نه زیات دی.